سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو دپاره نیکسټ بلاک دوم نمبر بلاک ما تاسو سره وعده کړې وه چې تاسو به د اسټریا پارلمنټ نور ښه ځایونه ښیم دوستانو. اوس د کوره راووتمه، ګورو به چې موږ اوس پارلمان ته ځو او د پارلمان نه بیا لټ شي. نو ما سره اوسئ. اوس موږ راورسېدو پارلمان ته. د دې پارلمان ته تاسو سره مو وعده کړې وه چې زه به تاسو سره مو وعده کړې وه چې دوم بلاک کې به تاسو ته زه پارلمنټ ضرور ښیم. پارلمنټ ته دوستانو راغلم، اوس به تاسو سره د اسټریا پارلمنټ شروع کوم چې په هغې کې لا کار هم روان دی. تقریبا دا پارلمنټ دی، دا یو پارلمنټ دی تقریبا 200 کالونه، خو دوی چې دی اوس نوي کارونه کې روان کړي دي. مخې ته یو څه ورته جوړوي، نو تقریبا یو نیم کال وشو چې په دې کار روان دی. زه تاسو ته ښیم د اسټریا پارلمان او د یو اس چې ده هېڅ فرق نه کېږي، په یو نقشه باندې جوړ شوی دی. د امریکې خو ما نه دی لیدلی، خو د اسټریا والا به تاسو ته ښیم. دا دی تاسو کتلی شئ اسټریا پارلمنټ چې خلک پکې کار روان دی. تقریبا 2 کاله وشو، کافي کار پکې روان دی. نه پوهېږو چې دې څه جوړوي. اسان خو پکې جوړ کړي دي، اسان پکې مخکې مو، خو مخکې پکې سپین و بوټونه، اوس پکې شنه دي. تاسو ما سره کتلی شئ دوستانو. دا چې دی د اسټریا پارلمنټ دی. بیا درته وشو دننه هم دوستانو تللی یم. په کال کې دی چې دی یوه ورځ خلاصوي. دننه کولی شي ویې ګوري، په هر سیټ کې کښېني او چکې کې دې دپاره خلاصوي چې عوام او پولیټیک انسانیت یو رقم دی، هېڅوک هم پکې غټ وړوکی نشته، یو ورته خلاصوي. دغه خواته دوستانو مخکې چې د دې لوی عدالت و چې هغه دوی بند کړه. ښه دوستانو، دا بیا یو بل لوی کار دی چې دې کې هره ورځ پارټیانې شروع وي، سپین ږیري راځي، بس پارټیانې کې کوي. که تاسو غواړئ چې تاسو سره یې شریک کړمه، دا چې ده یو ډېره زیاته ښایسته کلا ده، کتلی شئ. دغه یوه لار ده، یوه لار دا ده، او دوستانو دا چې دی یو پارک دی. تاسو کتلی شئ رنګ برنګ ګلونه، 18 رقمه ګلونه دي. ډېر زیات ښایسته پارک دی. او نو هغه بل چې دی هلته چې دی بوندس منیسټریوم وزیر خارجه کښېني، هغه هلته تاسو مخامخ وګورئ، هلته چې دی وزیر خارجه کښېني. او نو هغه چې دی د دې سپریم کورټ دی، یو اپورې چې دی د دې یو سپریم کورټ دی. نو پارلمنټ دا چې دی یو ډېر ښکلی پارک هم دی. دا چې دی مرکې میوزیک غږي. نو دا پته نشته چې دا څه شی دی، یو وړوکی غوندې داسې بلډینګ غوندې جوړ کړی دی چې دا به څه وي. دننه هېڅ هم نه لري، خو نور بلډینګ غوندې دی. او دا چې دی دوستانو دا بلاک کافي دی. انشاءالله سبا به تاسو لپاره نوی بلاک راځي. انشاءالله دوستانو دا رقم تاسو ته هره ورځ یو نوی بلاک راځي، په خوند ترې اخلئ. او د نن لپاره ماته اجازه راکړئ دوستانو، انشاءالله تعالی سبا به بل بلاک راځي دوستانو، انشاءالله هغې به ګورو. او اوس لپاره الله په امان، ښه وخت.